جیک چرک ټیټ چرک 15 ځله داسې ووایه ځه ډیپ جیک چرک او ټیټ چرک جیک چرک ډیپ چرک آه. ټیک چرک ډیپ چرک زه فارسي ژبه یم کنه دومره په خلاص پښتو دی وایه چیک چیک ټیک ټیک چیک ټیکټر لګې زه وې که زه ته یې خپله ووایه زه یې ته نه یم زه مخکې دې ویله که بل نه مې پوښتنه وکړه جیک چر ټیک چر جیک خو زه ته یې بولي وایه زه دا بولي وایه داسې نه دا به راته وایې جیک چرک او ټیټ چرک جیک چر ټیک چر جیک چر ټیک چر جیک چر ټیک چر جیک چر ټیک چر غلط دی ټیک چر صحیح دی د افغانستان د ولایتونو نه یو داسې ولایت دی چې د هغه ولایت د نوم نه یو ټکی لري کې د الله تعالی له نومونو نه یو نوم ترېنه جوړېږي د افغانستان جیک چرک او ټیټ چرک ښه چرک دی زه هم که چې پاسه کښېنه جیک چر ټیک چر دی جیک چرک ټیک چر جیک چر ټیک چرک جیک چر ټیک چرک چرک ښه زه یو بل ووایه دا لږ سخت تور تیل په توره تیږه ټول توی شول تور تیل په توره تیږه ټول ټال توی شول داسې ویل کېږي ټال کې چا راوست تور تیل په تور تیاره کې تور توی شو تیاره کې وایي توی شو تیاره کې چی کې همداسې وکنه تور توی شول تور تیل په توره تیږه ټول توی شول تور تیل په توره تیږه ټول توی شول آفرین زنده باد کمال الله رښتیا هم تکړه دي کواتای بیای شکر چې تان کې کواتای بیای شکر شه الحمدلله اما ایچز بو والا جای شیو او چکر بیان چن کوشی وریان هول کدی جای شی یم پسن هول ویگلی پس یان هول امیگه پس سلطان لامیک چکران دی که خوب جاگای شی سلطان لام کو خوب الالا جاگای شین چکران دی او ویگل کوچی تبه باگار شي ته کوم دوړال شي بای سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر ښایسته او ښکلي او جنتي وطن درنور کې یم او په درنور کې د دغه ښکلاګانو زه خوند اخلم او دغه منظره په تاسې کومه درنو ملګرو تمه ده چې تاسې راسره دغه خپرونه تر پایه وګورئ د ځوانانو د ټوکو ټکالو او همدارنګه د دغه سیمې له ښایستونو خوند واخلئ راسره پاتې شئ مخکې ورځو او دغه ساحه در باندې ګورو راځئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لا هم په درنور ولسوالۍ کې یو ښایسته برکوټ دی او د برکوټ بره ساحه ده او شاته منظره وګورئ له رنګونو ډکه ده او دغه ځوانان هم له مرکز کابل څخه راغلي او بیا ځینې دلته محصلین دي او دلته یو بنډار جوړ کړی او خوشحاله یم چې ځوانان په خپل هیواد کې او بیا په خپلو سیمو کې خوشحاله دي سیاحت کوي چکر وهي او د دغه جنتي وطن له منظرونه خوند اخلي دغه ځوانان راغلي له همدو سره غږیږو راسره پاتې شي سلام ستړی مو شي پخیر راغلي علیکم السلام ژوندی اوسئ نوم مبارک دی نوم مې حامد ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ننګرهار ولایت اوسېدونکی او اصل کې د کوم ځای اصل د کابل نه کابل نه راغلی ښه کابل د کوم ولسوالۍ کابل بګرامۍ ولسوالۍ بګرامۍ ولسوالۍ کله دې سوچ کړی چې بګرامۍ ولسوالۍ کې څو ټکي ځایږي نه والا نه پوهېږم خو دومره ژوند مې نه کړی ګرځېدلی نه یم نه د نوم کې بګرامۍ څو ټکونه جوړ دی څو ټکونه جوړ دي تعلیم خو دې کړی هو څویم صنفه پورې دریم صنفه پورې ښه یو پوښتنه بل هم ده د افغانستان د ولایتونو نه یو داسې ولایت دی چې د هغه ولایت د نوم نه یو ټکی لري کې د الله تعالی له نومونو نه یو نوم ترېنه جوړېږي د افغانستان کنر نه چی گفتین بیادر یک ذره سوچ کو هیچ رقم گپ میزنی بسیار یک سوال گیج کننده بود نه این آسان است که اگر شما یک ذره فکر کنید انشالله کدام سخت نیست شما فهمیدین موږ پښتو ستړی مو شئ ته په خیر راغلی تاسې درې واړه ستړي مو شئ په خیر راغلی دا پوښتنه به زما څوک ځواب کړي پښتنه ډېره دغه ده ډېره اسانه ده که نه زه پوهېږم اسانه ده خو لږ راته جواب کوي جلب کوونکې درنه ده
نو غزني دی واوره دا ځینې ته نه لري کې غني ته نه جوړیږي او د الله تعالی یو نوم دی دومره سخت نوم خو نه دی نظر کې مو غزني بالکل هغه ورور داسې لږ یو نقل غوندې خطا چې تکړه کم یو دی تکړه ځاغه نه ته خطا ته چې 3 ځلې وایې که نه نه 15 ځله ووایه جیک چرک ټیټ چرک 15 ځله داسې ووایه ډیپ جیک چرک او ټیټ چرک جیک چرک ډیپ چرک آه. ټیک چرک ډیپ چرک زه فارسی ژبه یم کنه دومره په خلاص تی وایه टिक 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 ټیکټر لګې دې ته ویلو ښه نوم مبارک دی نوم یې عبدالعزیز دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د ننګرهار د کومې ولسوالۍ د کامې ولسوالۍ د کامې ولسوالۍ ښه دلته څنګه راغلي وئ بس همداسې ملګرو سره رالو چکر ته لږ ساعت مو تېر شي ښه او چکر ته راغلي او شرارتي پوښتنه ده نو دا مصرف چا کړی مصرف کو بالخصوص وایم چې ټول دغه ملګري کړی وو ولې او خپم ولاړ دی زړ خپم ولاړ تل تر شل تر اروپا نه راغلی نه زه خو ته د افغانستان یم ته د افغانستان یې موږ نو کله ویلي چې د جرمني هسې سفر ته به تللی بېرته به راغلی نه نه یم تللی کله افغانستان نه بهر نه یم تللی نه یې تللی نه نه د افغانستان زه شکر دی چې نه یې تللی او ځم یو ځل چې د هغه ژوند تجربه کړ د افغانستان ژوند به بیا ډېر خوند درکوي درته ځکه د افغانستان ژوند یو بهترینه ژوند دی بالکل افغانستان ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایسته درې لري ډېر ښایسته ځای دی امنیت هم چې دی اوس ښه دی امنیت دی رشته دا خرچه تا کړې وه نه څه راز خو شته دی یو بل ته ګورئ شریکه خو به نه وه نه 50-50 وه نه 50 او چې هم پخ کړي وو رشتې چرګان یالا خیر ته کیمرې مخ نه خواته شه زبیره چې هم پخ کړي وو چرګان وخه زبیره خوري څونه پرېږدي شي والا دا لکان زیاته وه ځکه د روش هم ورسره روش کومه دی دې کې وریجې دي دې کې روش ده کابلي پخ کړو بس اضافه دي که اضافه دي که خوري مطلب دې که درنو ملګرو دا د دې لپاره نه وایي چې اضافه موږ ته راکوي د دې لپاره وایي چې په وخت موږ ورته نه یو رسېدلي دا اوس هغو ډوډۍ خوړلی چې موږ راورسېدلو او دا وایي پاتې دي که خورې وایي له تاسې قربان یو خبره چې زه یې همیش کومه که د افغانستان هر ولایت ته ځې هرې سیمې ته ځې هرې درې ته ورځې میلمه پالنه پکې په پریمانه توګه کېږي ولې چې افغانان فطرتي میلمه پاله دي دغه ځوانان ما مخکې نه دي لیدلي خو دومره خراب باندې لګېږي د افغانستان ځوانان چې زه فکر کوم چې دوی سره ټول عمر پاتې شوی یم داسې هغه ما چې یو ژب تېروتنې خبره وکړه که نه جیک چرک او ټیټ چرک داسې یو بل څه وایم څوک دې راته وایي هغه تاوان کړی هغه نه وایي همدا تکړه دی کاموال تکړه دي بالکل وایه که ویلم شروع کړو تور تیل په توره تیږه ټول توی شول تور تیل په توره تیږه ټول ټال توی شول داسې ویل کېږي ټال پکې چا راوست تور تیز په تور تیاره کې تور توی شو تیاره کې وایي توی شول تیاره کې چی کې همداسې وکنه تور توی شول تور تیل په توره تیږه ټول توی شول تور تیل په توره تیږه ټول توی شول آفرین زنده باد کامال دا رښتیا هم تکړه دي د موسی شفیق ټاټوبی دی که نه ډېره مننه کور مودان درې واړه صنفیان هسې څلور واړه که څنګه نه فلحال دی دواړه چې دي صنفیان دي هم مکتب کې هم مدرسه کې دي موږ بیا بیل ژوند کوئ ښه ښه کبډي کله کوئ کبډي پیژنئ هو کبدی هندي بازی ده کنه هندي بازي کبدی ده کنه هغه او کوئ کله نه کنه یوازې کرکټ کوئ بس نه کرکټ نه کوو فوټبال والیبال او فوټبال سره لږ شوق ښه 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 اکی سوی پاسری او ګولکیپری بل شي یا چی زه ګولکیپر یم ګولکیپر هغه سخته وظیفه هم ده او اکی سړی ډېر په سرم لګي کله لګېدلی خو نه نه ښه چالاکه سړی چې نه لګېږي او که ما غوندې او مانده غوندې هغه زر لګېږي بالکل که نه ښه ډېره مننه کور مودان چې راسره وئ خبرې اترې مو سره راسره وکړلې داسې خبره چې ما درنه نه وي پوښتلې او تاسې غواړئ چې خپلو هېوادوالو ته یې ورسوئ هغه به څه وي یعنې وایي چې یو پیغام خو هېوادوالو ته خپل هر څه چې ته د خپل زړه نه راته ووایه زه هېڅ څه نه درته یعنې داسې یو څه درته ووایم چې ته مسله که ټپه دې مو کړه صحیح ده نه ټپه خو راته نه راځي شعر ووایه مهرباني پیام ما به جوانان همی است که تا اگر در افغانستان هستند کوشش کنند به درس و تعلیم خود ادامه بدن تا به یک جایگاه و به یک مقام برسند به خاطر که امروز جوانان را میبینیم
مرحله به مرحله پیش میره و دلشان سیاه میشه تا یک مرتبه و پیام خاص من است که تا به یک جای خدا برسانه ادامه بتن، باید ادامه بتن. هیچ وقت ناکامی، یعنی ناکامی میاد در زندگی، ناکامی میاد ولی بعد از ناکامی یک پیروزی میاد، همیشه یک پیروزی می باشه. بخاطر پیام من خاص من به جوانا بود که ډیره مننه. درنو ملګرو د ځوان خبرې مو واورېدلې، زه بیرته ترجمه کوم. دی وایي چې که غواړئ چې خپل هیواد ته او ټولنې ته کار وکړئ، یوازینۍ لاره تعلیم ده، اول تعلیم وکړئ. او بله خبره دا وکړه چې مایوسي هیڅ کله مه اختیاروئ، ځکه کله چې تا خپله ماتې ونه منله تا هیڅوک هم ماتولی نه شي. که غواړئ چې بریا ته ورسېږئ نو ماتې مه منئ، مخکې لاړ شئ او کار وکړئ. ډیره مننه چې راسره وئ. مخکې ورځو د رینو در باندې ګورو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی او وخت هم مازدیګری دی، مازدیګری په ختمېدو دی. زبیر انتظار وایي چې دا شیان ټول کوي، مه کوه دا د میلې خوند همدغلته دی. زبیر انتظار چې سامان پراته او ته خپرونه کوي. دغه ملګري تاسې ګورئ دا چې خفه خفه ښکاري، ولې خبرې د ګیزرابي هغه ګازو پیسې دی ورکړي دي. ستړی مو شئ، په خیر راغلی. خیر اسمان، ته ستړی مه څنګه شې؟ یې؟ ښه، الحمدلله ته ښه. زه خو دې پیژنم خو ملګرو ته دې ځان معرفي موږ دې هم پیژنو. ښه نوم مې طیب تسل دی او د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ څخه یم. ښه، رودات ولسوالۍ څخه یې. یو ورځ دې مو نه ویلې چې راځه روداتو چکر در باندې ووهم. داسې چکر ځای نشته که نه چې هلته دې رودات ویسم، څومره ښایسته ځای دی. خو ته راشه همداسې چکر به ووهو اخوا دېخوا. زمونږ د وطن بټي ښکلا کوټ په همدې کې ده چې پټي وي، ونې وي، غرونه، رغونه، دشتې، دا شیان زمونږ د وطن ښکلا ده. او رودات خو ماشاءالله دومره خلک مینه ناکه دي، هغه وطن ښایسته دی. خو اوس د چکر وخت نه دی، که یعنې ژمي کې ته نه راتښتېدلی؟ ژمي کې او داسې او په سرلي کې بیا نو یو څه شنه ځایونه به وي داسې ښه غرو ته سړی لاړ شي. ښه ښه. اصل کې درنو ملګرو دا چې ځان ډېر داسې په لاس نه راکوي، تاسې پوهېږئ ځکه چې د خرچې نه هېرېږي چې دې وخت کې که دی راشي نو څه به کوو؟ داسې ولې نه خرچې را نه ډارېږو، 50-50 حساب دی. یعنې ته د ما نه هم پیسې اخلي؟ او نو ته موږ سره میله کوې که نه، زبیر انتظار ته سترګې وراوړي که نه، صحیح ده. هغه زما پسې هغه پیسې وراچوي. ځه زبیر انتظار د کور ودانې هر وخت چې میلې ته ځان سره بیولی یم زما پیسې هم دی ورکوي. زموږ دې هم ورکوي، موږ میلمانه وو. میلمانه وئ؟ نو کلي ته راغلي، درینور ته راغلي. درینور ته راغلي یاستئ، بالکل بالکل. ښه تسل صاحب دا راته ووایه چې دغه ساحه در باندې څنګه ولګېده په دې ژمي کې؟ اوړي کې خو حتما ښه لګېږي ځکه د علاقه ټوله شنه وي. نو دا که دغې ته وګورو، که دا که پسرلی او که منی او ژمی، خو نو بیا درینور غوندې ځای داسې نور ځای ته چې لاړ شي هغې نه په نسبت دا ځای ډېر ښه دی او داسې شین ځای یم پکې شته، داسې بوټي شته چې اوس هم دي شنه دي، هغه دی غرونه هم ښایسته ښکاري، دغه ځای هم ښایسته، ماحول ښایسته ماحول دی. او ولسونه یې څنګه دي؟ ولس خو یې ډېر ښه خلک دي چې رښتیا خبرې. څومره ښه خلک دي؟ نو څومره چې ما ته درته موږ راځي نو ما درته به ښه خلک وي. ولا ته هم ښه سړی نه چې ځان مې خوش درته طبیعت یاد او کړو. دغه خلک دي، داسې نه ده چې ډېر درانه خلک دي. درانه خلک دي، د رینور مېلمه پاله یو کار چې زما ډېر خوښ دی، یو میلمه پاله ډېر دي. میلمه پاله خو ټول افغانستان دی، بالکل تر ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې اتفاق کې دي دوی. او یو اتفاق. یو اتفاق، که د درینور د یو سر نه بل سره پورې لاړ شي ټول یو اتفاق دي. نو دا راته وایي چې د چکر نه دې خوند واغسته که نه؟ ښه صحیح خوند هم واغست. ښه مصرف خو درباندې ډېر رانه ولا دی. 50-50 دی، بس 400 راغله ورکوي. مطلب تاسې 50-50 او زه پکې نه یم. خو خوښه دی که پیسې ورکوي مشکل نشته. نه تا هم سره شریک کو. نه چی؟ نه نه ویډیو خو د شوق دپاره کوو. او شوق دپاره. ښه یو ذهني پوښتنه ده، ښه ځواب بیا کې؟ ته خو ووایه. نه که ځوابولی شي صحیح دی ښه بیا رانه سخته ونه کړي، که درته وایم چې هو که نه؟ او نه ډېر تکړه یم ذهني پوښتنو کې. د افغانستان د ولایتونو نه یو ولایت چې په لیکلو کې ټکي نه لري. شی نه لري؟ ټکي نه لري. ښه ټکی نه لري. جلال آباد، نه مه کوه که ننګرهار، ټکي پکې ډېر دي. کابل، ارزګان، هلمند. نه هغه لوګر درته ویلي ګوره، لوګر نه منم در سره. بل 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 پټ اشاره به دې کړې وه لوګر. ښه بل بل هم دی. او فراه. او نه 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 فراه هم ټکی نه لري.
د خسته لپاره نه هغه هم بل لري ته که ګوره نه. هلمند ښه بل شته دی نه که ته وایي خو وي به نو څلور د د دې حساب پازابه ته مې نشته دی لکه نشته دی ما ته هم نه دی معلوم ښه ما اوس حساب کولو خو وخت زبیر ډېر انتظار وایي چې طیب تصل د ژبې نه ډېر تیز دی موږ چې کله ورسره مجلس کوو ډېرې تیزې خبرې کوي ګپ شپ لګوي او بیخي بل چاته وخت نه ورکوي یعنې خبرې ډېرې ښایسته زده دي که نه نو زه یو خبره وایم ته یې راسره 5 ځله تکرار کړه هغه دغه خبره کې کومه خبره؟ زه ته خو یې وکړه زه ویې که زه ته یې خپله ووایه زه یې ته نه یم زه مخکې دې ویله که ها بل نه مې پوښتنه وکړه جیکچر ټیکچر جیک خو زه ته بولي وایه زه دا بولي وایه داسې نه دا به راته وایې جیک چرګ او ټیټ چرګ جیکچر ټیچر جیکچر ټیچر جیکچر ټیچر جیکچر ټیچر غلط دی ټیچر صحیح دی نه غلط ټیچر شوی دی که ټیچر جیک چرګ او ټیټ چرګ ښه چرګ دی که زه هم که چې پاسه کېنه جیکچر ټیچر دی جیکچر ټیکچر جیکچر ټیکچر جیکچر ټیکچر چرګ ښه زه یو بل ووایه دا لږ سخت هماغه ووایه زه تور تیل په توره تیږه ټول توی شو ښه تور تیل په توره تیږه ټول توی شو 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 پنجه کې یاره زنده باد واقعي چې تکړی څه وایي وایي دا مداري دی موږ هم همدې لپاره ایجاد کړی ښه ډېره مننه په وروستیو کې داسې خبره چې ستا په زړه کې پاتې او ما پوښتلی نه او غواړې چې تر مینهوالو یې ورسې هغه به څه وي نو مینوال نه خو دغه پیغام دی چې کوشش وکړي چې دغه دی تعلیم او همداسې او تجارت تعلیم مطلب او دغه نشې مشې پرېږدي تعلیم وکړي دغه چکرې ووهي ذهن دغه شي بالکل ملګري دي لکه خبر ته نه پرېږدي درنو ملګرو هغه وایي چې نشې به کمې ادم نشې والا یوه خبره وکړله ډېره ښه خبره وکړه وایي تجارت بالکل پیغمبري کسب دی او یو منل شوې خبره دا هم ده که چېرته ته د 10 روپو په کار وشرمېدې نو د 1 روپۍ کس ته به اړ شي نو که غواړې چې هېچا ته اړ نه شي او ژوند مو ښکلی شي تجارت وکړئ تعلیم وکړئ او هر هغه څه چې ستاسې په ذهن کې وي له هغه نه په استفادې کار وکړئ نو درنو لیدونکو درنور کې مخکې ورځو چې څه پېښېږي راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی ګل ځوانان راسره ولاړ دي دوی هم سیاحت لپاره راغلي دي د رینور په رښتیا هم د منظرو وطن دی د ښایستونو وطن دی د ښکلاګانو وطن دی همدا وجه ده چې د بېلابېلو سیمو نه ورته ځوانان ډلې ډلې راځي او له دغه جنتي موسم او د جنتي هوا نه خوند اخلي دغه ځوانان هم راغلي سلام ستړي مشئ په خیر راغلی وعلیکم سلام یو سلام تاسو ته یو سلام ستاسو ټول لیدونکو او کتونکو ته ولې 5 سلامه یو سلام څه معنی 5 سلامونه نور تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی تاسو په خیر راغلی زموږ وطن ته هر کله راشي ډېره مننه کور دې ودان تم ستړی مشئ په خیر راغلی خیر اوسې یو سلام تاسو ته او ستاسو صفې ټولې لیدونکو یو باندې کار نه کېږي 5 ډېر سلامونه. ډېر سلامونه ښه ډېره مننه دا مو راته ونه ویل چې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ هم د دې د رنور د قراشۍ د جنجپور کې د اوسېدونکي جنجپور کلي اوسېدونکي یاستئ هغه څنګه و چې زیړی مازدیګری و تېرېدم له جمجپوره قربان شم د رینور بابرزي صاحب شعر دی او هغه وخت کې چې دا شعر ما اورېدلی او ما د رینور نه و لیدلی زه په دې ارمان وم چې یوه ورځ یې وګورم کله چې مې د لومړي ځل لپاره ولید اوس هر هفته ورته راخوښ یم ډېر ښایسته وطن دی که نه ماشاءالله ښایسته وطن پاک وطن دی ولسونه یې په اتفاق کې دي ښه خولۍ خو دې په سر کړې ده او ویښته دې ماشاءالله ښه ښایسته ګومنځ کړي دي دا تیل دې د همدغه افغانستان دي که نه د بل ځای نه ورته راغلي دا هم د دې افغانستان دي افغانستان دي خپله خو به دې ورته نه کرلي تیل او هغه بوټي نه خاندې ولې بس دی همدومره ښه دې سره به وغږېږو ته څنګه یې شکر دی دا الحمدلله درې واړه راته معرفي کړه بس دواړه البته عبدالله صافی د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ زموږ ورور دی او عرفان الله حیا چې د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ اوسېدونکی دی زموږ کاکا دی او زه خپله ساجد الله صافی د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه درې واړه د رینور اوسېدونکي یاستئ او په پشي ژبه پوهېږئ لږ پوهېږو کوم یو پکې ډېر پوهېږي کواتای بیایی شکر چې تا نه کواتای بیایی شکر شه الحمدلله اما ایچز بو ala جایشیو او چکر بینن کوچی وریان هول کتی جایشه یا پاسن هول ویگلی پاس یان هول لامیگه پاس سوتن لامیگه چکران دی که خوب جاگه شی سوتن نام کش خوب اعلی
بای. جاغاشین چکران دی او ویګل کوچی ته به باګار شي ته ها. کوم دوړال شي بای 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 ښه ډیره مننه کور دی ودان چې سپارښتنه دی وکړل چې ویګل ته مزه چې لګ لري دی او سوتن کلی ته لاړ شي همداسې ده که نه او زم ګورو ترجمه کوی شم تکړه یم ماشاءالله کنه؟ ښه ته څنګه یې الحمدلله یو ټپه خو راته وکړه ورکې یا قربان که ځه ټپې خو شعر راته ووایه شعر به د ګیلمن یو شعر به درته مهرباني ووایم. مهرباني لا دې وکړي چې غلط نه شي نه نه خدای دې نه غلطوي در باندې ګیلمن شعر وایي زه به یو بیت درته ډالۍ کړم څنګه دې ته یو خوښوي؟ بیت ډالۍ کړه زه به یو بیت ویم چې د وخت د فنکارانو غرور هیڅکله مات مشه همدوی دي چې په منګه لوروي دا زمانه واه ډېر ښه. اوس درته یاد شو که نه او که یو ټپه درته زه بله م کړمه خوښه دې. زما زما د دې اصل هدایت تپوس وطن. مکړه خوی ته مې ګوره در معلوم به شم مینه قربان. یو ټپه خو وکړه که نه ته یې زده کړه زه به دې ځه مهرباني ته یې ووایه ګیلمن صاحب د شعر اخیری برخه ده چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ وم نو زیری مې تر ګوره راوړئ ګوره ځکه چې ما خپل ولس ته دا په بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دی په جار ویلي چې یا وطن او یا کفن دا مې شعار دی پښتانه راویښومه دا مې کار دی او ما د حق په لار منلي په سر سترګو ګیلمنه که زندان دی او که دار دی واه 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 ډېر خوندور بیتونه او ډېر خوندور اشعار وو هغه دی الله تعالی وبخي او موږ او تاسو ته دی الله تعالی یو خوشحاله ژوند را په نصیب کړي نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره مې ولیدل دلته مو خبرې اترې وکړلې خو هغه د درنوریانو میلمستیا لا پاتې ده هغه به څنګه کوو بس مونږ سره به تیرو حاضر یې کنه تاسو حاضر ته یې. انشاءالله. څه شی به کوو د خیره بس چې څه ستاسو په تیار ځای یې څه هغه مونږ به ته یاري. هغه به یاري خو زه هغه کې راته ټپې وکړه میلمستیا کې ټپې خدا نشم کولی ښه قاري صاحب ښه افغانستان ملي لوبډله کې د څوک خوښ دی ملي لوبډله کې خو ډېر ګوره یو خبره ده کومه زما خپرونې ټولې ګوري بالکل او چې کوم لوبغاړی دی وخوځو هماغه ته یې ورستومه فیسبوک له لارې موږ هم ستاسو خپرونې ډېرې تعقیبي کړي دي او د افغانستان ملي لوبډله کې د څوک خوښ دی ملي لوبډله کې هم ډېر ټول لوبغاړي هم خوښوي ځکه زموږ ملي اتلان دي بالکل چې همدا او خبره ده رحمان- بس همدومره کفایت کوي رحمان الله ګربز یو خاص مینوال یم او راشد خان مهم. او فضل حق فاروقي نوین الحق د ټولو مینوالې خو د دې دا به زه فرید ملک ته استوم چې ستا مینوال نه دی. فرید ملک هم مینوالې خو ټول زموږ افغانان دي د ټولو کنه؟ مینوالې زه بیا د کریم جنت او د فرید ملک ډېر مینوال یم ما خو ویل چې ټول زموږ افغانان دي د ټولو مینوالې که نه او ډېره د مننه ټولو- ورځنو شعر راته ووایه د خیر سره ښه او تا هم سمې کتابچې پکې اچولې دي اوس دې خوښېږي نه که څنګه چل دی چې یو ښه غوندې پکې پیدا شي دا نور ښه نه دي د نه رحمان بلو الله- ګوره بلو ګوره ځه دومره اوږده پړپړی راواغ در باندې اوس دا وایي ماښام به دا یو به وي او داسې خاص غټ هم نه دی خو بالکل دا دوه درې د لوی بیتونه. افغانستان ټولو وګړو ته ډالۍ وي چې مهم. راوتي پښتونخوا کې دي د امن لښکرونه مهم. راوتي پښتونخوا کې دي د امن لښکرونه اسمان ورته حیران ګوري په ځمکه ولسونه راوتي پښتونخوا کې دي د امن لښکرونه اسمان ورته حیران ګوري پر ځمکه ولسونه او په لاس کې یې نیولي سپین د امن بیرغونه مهم. په لاس کې یې نیولي سپین د امن بیرغونه پر خپله خاوره نه پرېږدي د بل د اس ګردونه واه واه او جوړیږي بیا له سره یو ملت د پښتنو اها. جوړیږي بیا له سره یو ملت د پښتنو پر دې خاوره به جوړ وي عدالت د پښتنو عدالت د پښتنو خدای پاک دې دغسې ورځ زموږ په ژوند کې راولي ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ خبرې اترې مو راسره وکړلې کور مو ودان خدای مو سلامت لره له تاسې نه هم یو نړۍ مننه چې درېنور د ښکلاګانو او د رنګونو وطن ته راغلی بالکل او له تاسو نه یو نړۍ مننه کور مو ودان او الله م تل راوله هر کله ستا راشئ ذهن اصل کې دی موبایل کې دی چې هر څوک ډېر څنګونه درته وایي هر کله راشئ ډېره او مننه د کور دې ودان درېنور ولسونه ستاسو په خدمت کې دي کور دې ودان خوشحاله اوسئ الله هر کله راوله الله مو سلامت لره له تاسې مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ قاري صاحب کور مو ودان درنو لیدونکو زه مهراب ګل مخلص هم په همدې ځای درنه اجازه اخلم د خپل ګران او تکړه کیمرامین زویر انتظار له هڅو هم زښته زیاته مننه چې راسره دی او دغه ښایسته منظرې په تاسې وکړله او دغه مرکې هم ریکارډ کړلې له موږ سره پاتې شئ له نورو خپرونو لپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ دا لا پامه